سلام، وخت مو بخیر. لا پوهاوی میډیا څخه د ټکنالوژۍ له برخې یو مهم خبر ته مو زه امین الله امیری هرکلی کوم. نوکیا کمپنۍ خپل تر ټولو کلک ځیرک موبایل مینوالو ته معرفي کړ. دغه ځیرک موبایل نوکیا ایکس آر 20 نومول شوی او هر ډول شدید موسمي بدلونونه زغملی شي. دغه ځیرک موبایل کې 6.8 انچه مخپاڼه ورکړل شوې چې ګوریلا ګلاس ویکټس باندې پوښل شوې ده او له 6 فوټه لوړوالي څخه غورځېدو سره هم نه ماتیږي. که څه هم اکثره کمپنۍ دغه ډول ځیرک موبایلونه د محدودو کاروونکو لپاره جوړوي، خو نوکیا کمپنۍ هیله څرګنده کړې چې دغه ځیرک موبایل به د عامو کارکوونکو پاملرنه ځان ته واړوي. د نوکیا کمپنۍ ځیرکو موبایلونو په اړه عام نظر دا دی چې دغه ځیرک موبایلونه ډیر کلک دي، خو نوکیا ایکس آر 20 د نوکیا کمپنۍ تر نورو ټولو ځیرکو موبایلونو کلک دی چې هر ډول ناوړه او سخت شرایط زغملی شي. پر کلکوالي سربیره دغه ځیرک موبایل له 5G څخه هم ملاتړ کوي او شاتنۍ برخه کې 48 او 14 میگا پکسله وړتیا لرونکې کامرې لري. مخکینۍ برخه کې 8 میگا پکسله سیلفي کامره هم لري. دغه ځیرک موبایل کې د کوالکام کمپنۍ سنپ ډراګن 480 ډوله پروسیسر، 6 ګیګابایټ ریم او 128 ګیګابایټ د فایل ثبتونې وړتیا ورکړل شوې ده. لا پوهاوی میډیا څخه د ټکنالوژۍ د برخې مهم خبر همدومره و. تر بیا ښې چارې.